د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود د امریکا څخه ځانګړې مننه کړې ده. احمد مسعود امریکا ته ویلي، یو جهان مننه چې موږ مو په پام کې نیولي یو او زموږ غوښتنې مو تر اوسه نه دي غورځولې. امریکا غواړي چې د جبهه مقاومت ډلې سره مرسته وکړي او دغه مرستې د وسلو او نورو مهماتو دي. امریکا ویلي، موږ به د جبهه مقاومت ډله یوازې پرې نږدو او د طالبانو پر خلاف به یې وجنګوو. ټولې مرستې به موږ کوو. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود سفر امریکا او د نورو نړۍ هیوادونو څخه غوښتنه کړې وه چې باید مرستې وکړي او اوس له امریکا څخه فرانسې ته بیرته راغلی دی چې طالبانو یې په اړه هم غبرګون نه دی ښودلی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړه، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. په راپور کې ویل شوي د بایډن اداره د افغانستان د ملي مقاومت جبهې ته د وسلو له ورکولو سره هیڅ علاقه نه لري، خو دغه هیواد راتلونکی حکومت باید په پټه له دې محاذ سره مرسته وکړي. دغه راپور چې د طالبانو 3 کلنې واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې وضعیت ته کتنه کوي وایي د طالبانو وسله مخالفین یوازې حرکت دی چې د طالبانو پر وړاندې په وسله مبارزه کې ښکېل دي. راپور زیاتوي چې دغه غورځنګ توانېدلی چې د طالبانو له فشار ژوند پاتې شي، له همدې امله دا یو قوي ملګری بلل کېدای شي. په دې لړ کې راپور د امریکا حکومت ته سپارښتنه کوي چې د وسلو د پیرولو لپاره د جبهې ته مالي مرسته ورکړي. دا غوښتنې په داسې حال کې کېږي چې په تاجکستان کې د جبهې د فترونو د تړلو راپورونه ورکړل شوي دي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا او زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر د الله په امان تر بیا خیر شریم.